بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12مه سپارې 5م درس دی او د سورت د هود سوره چې 11مه سوره ده. 88 تر 91 آیت ورسره کولی شئ چې ولولئ. بیا هم قابل د یادوري ده چې که غواړئ چې کله چې تلاوت کوئ ترجمې سره پوه شئ، حاجت دی له نه چې تاسو ترجمه ورسره ولولئ، اتومات خپله پوه شئ چې دا څه شی دی، په لوستلو سره یعنې پوه شئ. نو دا طریقه ډیره اسانه طریقه ده. دا کلمات به غونډ تاسو د یاده کوئ، حفظ کوئ، او دغه آیتونه چې دي دا آیتونه به یو واره ترجمې سره ښه صحیح زده کوئ، او دا کلمات چې تاسو حفظ کړي د یاده مي هر واره چې د کلماتو سره په هر سپارې کې تاسو مخ کېږئ معنا باندې به پوهیږئ انشاءالله. یهرعون منډې وهلې، ولا تخزوني فی ضیفی او مسپکوئ ما او مسپکوئ تاسې ما په مېلمه زما کې. رشید پو ولا یلتفت او ندی ګوري شاته. سافلها لاندې د هغه، من سجیل لپه اور پخو شوو خټو. منضود یو د بل د پاسه. انیب ګرځم زه. ولولا رهطک مفهوم دی او که نه وای ډلستا او که نه وای ډلستا. لرجمناک په ډبرو به ویشتی وای مونږ ته، په ډبرو به ویشتی وای مونږ ته. امید درس مو شوی، نورستانو سره هم شیر کوي. الله